سلامونه ملګرو، هیله لرو جوړو د صحت جامو کې بعد له یو څه لوی ځنډ څخه وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو. په دغه ویډیو کې ملګرو زه تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ د ټیک ټاک UK دا اکونټونه بالکل فری او وړیا جوړ کړئ. بالکل فری او وړیا دې ته د امریکا، لندن یا نورو هیوادونو نمبر مفت ترلاسه کړئ. نو که چېرته تاسو دغه اکونټونه جوړ کړئ او په دې کې فعالیت وکوئ او دا منوټایز کړئ، تاسو کولی شئ له دې څخه مفت او فری عاید ولرئ له ټیک ټاک. د ټیک ټاک پیسه مستقیما پیپال ته لیږلی شئ او له پیپال افغانستان کې هم نغدوی شئ. بانک اکاونټ او سټیټمنټ او درته وایم اډسنس او دې چیزونو ته هېڅ ته ضرورت نشته. ټیک ټاک هغه سوشل میډیا ده چې اسانه او ساده تاسو ته ارننګ درکوي. ملګرو ښه نو خبره نه اوږدومه، راځو لنډې ته. نو چې دغه کار څنګه ترسره کړو، دې کار لپاره دوستانو تاسو په دوه طریقو کولی شئ د UK دغه اکونټونه جوړ کړئ. لومړی تاسو باید VPN ولرئ. کولی شئ یو VPN ولرئ، VPN د لارې جوړ کړئ. او کوشش ډېر دا کوئ دوستانو چې پیډ VPN ولرئ. پیډ VPN ګټه څه ده؟ پیډ VPN ګټه دا ده دوستانو چې پیډ VPN تاسو ته ثابت IP ادرس درکوي. هغه هېڅکله نه چینجېږي، په هغې باندې ویوز هم ښه راځي او اکاونټ په مونټایزیشن کې هم څه مشکل نه کوي. او دا فری VPN چې دي دوستانو لکه دا شو پسې نور شول، داسې دي سټیبل یا ثابت IP نه ورکوي، ګډوډه وي، هغې کې بیا اکثرا کله تغییرات راځي، نو هغه بیا مشکل کوي. نو که چېرته تاسو یو پیډ VPN پسې د سرف شارک VPN موږ سره موجود ده دوستانو، دې باندې هم تاسو کولی شئ فیسبوک منوټایز کړئ داخل افغانستان کې هم ټیک ټاک. دغه VPN دوستانو اصلي قیمت چې ده د 28 میاشتو لپاره هغه چې ده په $50 ده شاوخوا. خو که چېرته تاسو غواړئ موږ کولی شو تاسو ته د 28 میاشتو لپاره د دغه VPN پریمیوم سرور په یوازې $12 درکړو. که په کار مو وي بیا زما نمبر په ډسکرپشن کې شته، کولی شئ وټساپ کې رابطه وکړئ. ښه راځو نور خپل ویډیو ته. اوس راځو بلې لارې ته چې تاسو کولی شئ د UK یا USA لپاره فری ټلیفون نمبر هم ترلاسه کړئ. بالکل وړیا چې تاسو ته به کوډ راځي، تاسو ته به په امریکا یا د جرمني یا د بل ملک ټیک ټاک جوړیږي. دې کار لپاره د ون فون اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ چې ما پخوا هم یو دوه ویډیو پرې جوړې کړي چې د دې اپلیکیشن د لارې هم کولی شئ وټساپ، ټیک ټاک او هر اپلیکیشن لپاره خارجي نمبر یې ترلاسه کړئ. هم کولی شئ دې له لارې فری او وړیا زنګ وکوئ د نړۍ هرې شمېرې ته. دا به را ډاونلوډ کړئ، دې کې به لومړی یو اکاونټ ساین اپ کړئ. ساین اپ چې مو کړلو اکاونټ مو جوړیږي په دا شکل. بیا به تاسو څه کوئ، دې کې به لږ تر لږه دغه خپل بیلنس 600 پوینټو ته رسوئ. چې کله مو 600 پوینټو ته ورسو، دا تاسو ته د امریکا او د بل هر هیواد نمبر درکوي چې کولی شئ ټیک ټاک، جیمیل، هر څه چې غواړئ په دې جوړوئ. څنګه چې ګورئ ما یو 2 دانې اخیستې، اوس یا ټایم یې پوره شوی، ایکسپایر شوي. ټیک ټاک مې هم پې جوړ کړی او که زه راسم د میسج باندې ته دا ګورئ د ټیک ټاک لپاره ما ته کوډ هم رالیږلی و. ټیک ټاک اکاونټ مې هم پې جوړ کړ د امریکا ټیک ټاک. ښه دا کې اوس څنګه کېږي، پوینټ څنګه جمع کړو. دلته به په دا سیټینګ کلیک کوئ، دا یو چیکن آپشن ده، نوی اپډیټ کوي بیا لاندې چیکني په چیکن به کلیک کوئ دوستانو. نو دلته تاسو چې ډیلی چیکن کوئ، اوله ورځ 60 پوینټه دي، بیا 40 شپېته 80 100 او بیا همداسې هره ورځ 100. واچ ایډ باندې به کلیک کوئ، یو اعلان راځي، یو ځل 2 ځل 3 ځله کلیک وکړئ تر څو اعلان راسي. اعلان به وګورئ پوینټ جمع کېږي. چې کله مو 600 پوینټ کړل بیا به راځئ دوستانو، دلته به په دا ګیټ نیو نمبر کلیک کوئ. دلته تاسو کولی شئ په رجسټریشن ان سوشل اپ باندې کلیک وکړئ. دلته اوس تاسو ته سرویسونه راځي، تاسو کولی شئ د هر ډول اپلیکیشن لپاره دلته نمبر واخلئ. څنګه چې کتلی شئ د هر ډول اپلیکیشن لپاره موجود ده، وټساپ بزنس، وټساپ، ټلیګرام، گیمینګ، شاپینګ سرویس، فیسبوک، انسټاګرام، جیمیل، هر څه لپاره چې غواړئ دوستانو موجود ده. همداشان پیپال او یوټیوب اوس پې کولی شئ. که ټیک ټاک لپاره هم غواړئ په ټیک ټاک کلیک کوو. ټیک ټاک باندې چې مو کلیک وکړو 600 پوینټ مو پوره کړه. دغه هیوادونو ټیک ټاک لپاره نمبر یې موجودې دي، کاناډا هم شته ده، نیدرلینډ، یونایټډ کینګډم، یونایټډ سټیټ، دا ټول موجود دي. زه مثال یونایټډ سټیټ باندې کلیک کوم، څوک غواړي امریکا ټیک ټاک جوړ کړي. په دې چې کلیک کړه، دلته ګورئ نمبر تاسو ته راغی. دلته به په ګیټ ډس نمبر باندې کلیک کوئ، دلته به نو ټانکس وایي. دلته ګورئ 600 پوینټس یې پوره کړه، په 600 پوینټو دا نمبر درکوي د یو هفتې لپاره او په 1200 پوینټ د یو میاشت لپاره. 600 والا یې کافي د ټیک ټاک جوړولو ته. دلته به په ګیټ کلیک کوئ، تاسو ته نمبر څنګه سو واخیستل شو. نمبر چې تاسو ته واخیستل شو، ستاسو نمبر راځي د نمبرونو برخې ته. دغه ځای ته ستاسو نمبر راځي. زه بیک راځم دغه ځای ته، دلته نمبر راځي. نمبر به هم کاپي کوئ، راوړئ ټیک ټاک ته دوستانو. ټیک ټاک ته به راشئ، که VPN به مو هم آن کوئ. څنګه مې ویل که پیډ VPN یې ډېر ښه ده، که پیډ VPN نه په ساده VPN باندې هم کولی شئ کار وکړئ. اول کوشش کوئ که غواړئ سم کار شروع کړئ په ټیک ټاک او فیسبوک کې پیډ VPN واخلئ. دا چې موږ کوو د پروفایل په برخه باندې به راشئ، دلته به کلیک کوئ او څنګه به وکړو ټیک ټاک کې به موږ ځان ته مثالا نوی اکاونټ جوړ کړو. دلته په دې برخه باندې کلیک کوم ملګرو، دلته اډ اکاونټ باندې کلیک اخلم. اډ اکاونټ چې مې ساین اپ وهم، ته ګورئ تاسو ته برخې راځي. نو دلته به هغه د
موبایل نمبر ورخه راځي. دلته به لومړی کنټري کوډ ووهئ، مثال یونایټډ سټیټس د هغه څنګه ده نو هغه مثبت 1 ده. نو دلته که سرچ هم کوئ درته راځي او که لاندې اخر ته هم راشي د غذا کې هم شته ده. دا ګورئ یونایټډ سټیټ. په دې سیم کلیک کا نمبر چې درته په دې ځای کې درکړه دوستانو، دې ځای کې دلته چې نمبر درکړه دا نمبر به راواخلئ. څنګه دغه داسې کلیک کوئ کاپي کېږي، په دې سیټینګ هم کلیک کوئ کاپي کېږي. دلته به کاپي آپشن هم موجود یا هم کولی شئ ولیکئ. په دا شیار چې کلیک کوئ له دې ځای څخه هم کاپي کېږي. و نمبر به مو واخلئ دوستانو، را به یې وړئ دلته به یې ولیکئ، کنټینیو به ووهئ. کنټینیو چې مو ووهه بیا به خپل کوډ موډ او نور څیزونه ورته انتخاب کړئ چې هر څه مو انتخاب کړئ. څنګه شو ستاسو د ټیک ټاک یو اس ای اکونټ جوړ شو. ما خپله څنګه چې تصویر کې ګونئ 100 دانې اکونټ جوړ کړه، تقریبا 3 دانې مې جوړ کړه، جرمني د یو اس ای مې جوړ کړه، یو کې مې جوړ کړه. کله چې جوړ کړئ دلته تاسو کولی شئ بیا ټیک ټاک سټوډیو کې وګورئ چې واقعا ستاسو اکونټ چې ده دغه د یو اس ای یعنې امریکایي ریژن ده، آیا دا هغه ده مونټایزیشن وړ ده که نه، بیا دلته درته ښیي. نو دلته بیا تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. په دې برخه کې تاسو ته کریټر ریوارډ پروګرام هم واځيږي. کریټر ریوارډ چې درته واز شو بس تاسو کولی شئ نور ویډیو اپلوډ کړئ او هغه شرایط چې پوره کړه چې دغه شرایط دي نو تاسو بیا کولی شئ څنګه ستاسو ټیک ټاک څنګه ده پیسې ترې وګټئ او پیسې مو هم کولی شئ پیپال ته ترې وباسئ. پیپال نام داخل افغانستان کې. نو دغه دوستانو د ټیک ټاک د یو کې یو اس ای د دغه هیوادو اکونټ جوړول او د دې لپاره فری خارجي نمبر ترلاسه کولو طریقه ایله د خوښې وړ مو ګرځي.